حضرت موسی علیہ السلام په پیغمبرانو کې د ډېرې لوی درجې پیغمبر او زمونږ د حضور پاک د امت نه پس غټ امت د دی. نو یو ځل بني اسرائیلو کې تقریر کو، نو خشته تقریر یې وکړه مزیدار. حدیث کې راځي داسې تقریر یې وکړه چې وجلت منه القلوب وذرفت منه العیون، د خلکو سترګې وبې د خلکو جړل او د خلکو په زړونو کې یره پیدا شوه. نو داسې تقریر باندې عموما بیا د خلکو زړه کې راځي چې یاره دا خو ډېر غټ عالم دی، دته خو ډېره لویه پوهه ده. او د تقریر دپاره پکار هم دا دی چې تقریر کې بنده داسې خبرې وکړي چې د خلکو په زړه کې د خدای یره پیدا شي. د حضور پاک په صفتونو کې دوه صفتونه، یو بشیر مبشر او نذیر، او قرآن شریف کې من الله دا دواړه څیزونه ذکر کړي دي. هم به د جنت خبرې رسول الله مبارک بولې صحابه ته چې د خلکو رغبت او مینه پیدا شي. هم به د دوزخ او د قبر د عذابونو ذکر کو چې د خلکو په زړه کې یره پیدا شي. د تبلیغ او د دعوت لپاره دا دوه خبرې ډېرې ضروري دي. هم به په میاشت کې پکې د صحابه واقعې او قصص واقعات ذکر کول، د عبرت لپاره مثالونه به ذکر کول. واعظ او مقرر له دا څیزونه پکاري دا نه چې ټول عمر دې د یارې خبرې کوي، نه، یارول به هم کوي او د جنت خبرې به هم کوي، د خوشحالو خبرې به هم کوي، د الله وحدانیت د الله قدرت مقاصد به هم بیانوي، او د عبرت لپاره مثالونه یا واقعات ذکر کول. واقعات هم صرف دې دپاره نه چې خلک پې وخندي او خلک پې وجاړي، نه، هغې کې ډېر حکمتونه چې خلک په هغه حکمتونو او په هغه مقاصدو باندې پوه شي. نو خلق وجاړل او د خلکو زړونه ویرېدل. نو چې تقریر اخلاص کړو یو کس ورپاسې وی ستا نه زیات کوئی انسان بل څوک شته؟ حضرت موسی علیہ السلام ورته وی لا، انا اعلم الناس، په دې خلکو کې زیات کوئی دی. نو خبره ټیک وه، خبره دروغ نه ده. پیغمبران د دروغو نه محفوظ دي، ولې پیغمبر د امت نه زیات عالم دی. پیغمبر خود الله نه ډایرک راغشتل کوي، امت ته رسول کوي. پیغمبر استاد د امت لپاره، او پیغمبر بعضې ځینو په سترګو لیدلي دي، امت خو اورېدلي وي، هغه په سترګو لیدلي وي. نو د سترګو لیدل جدا شی دی او اورېدل جدا شی دی. نو پیغمبر د ډېرو څیزونو مشاهدات کړي، لیدلي کړي وي، او امت خو د پیغمبر نه اورېدل کوي. بل دا دی چې پیغمبر چې کوم د شریعت څیزونه یې هغې کې خدای پاک هغه ناپویه نه پرېږدي، فوراً یې خبرې زړه ته ورته ورته اچوي، په فرشته رالیږي زړه ته ورته اچوي. امت خو داسې نه، نو خبرې بلکل درست وه، رښتیا وه، لیکن تعبیر لږ مناسب نه و، ځکه دا انا لفظ یې و چې زه زیات کوی. نو په دې رب العالمین دا پیغمبر که داسې لفظ ووایي نو هغه له فوراً خدای پاک د هغې لږه دونه نه ورکوي. حالانکې ګناه نه، لوی سړي، لوی شخصیت پیغمبر، خو چې داسې لفظ ترې وځي نو رب العالمین فوراً ورته تنبیه ورکوي، خبرداری ورکوي، خبرداری به ورته وکړي. فوراً رب العالمین ورته وایي چې اوس تا نه یو پوه انسان خو شته؟ تا وایي زه پوه یم، یو پوه انسان در سره شته؟ هغه داسې دی چې هغه سره بعضې څیزونه دي ما ورته ښودلي دي چې تا ته مې هغه نه دي ښودلي. نو دا قانون دی چې د انسان په زړه کې د طلب جذبه وي، د پوهې جذبه وي. نو د پیغمبر په زړه کې هر وخت کې د علم او د پوهې جستجو او طلب وي. نو چې رب حضرت موسی علیہ السلام په پیغمبرانو کې د ډېرې لوی درجې پیغمبر او زمونږ د حضور پاک د امت نه پس غټ امت د دی. نو یو ځل بني اسرائیلو کې تقریر کو، نو خشته تقریر یې وکړه مزیدار. حدیث کې راځي داسې تقریر یې وکړه چې وجلت منه القلوب وذرفت منه العیون، د خلکو سترګې وبې د خلکو جړل او د خلکو په زړونو کې یره پیدا شوه. نو داسې تقریر باندې عموما بیا د خلکو زړه کې راځي چې یاره دا خو ډېر غټ عالم دی، دته خو ډېره لویه پوهه ده. او د تقریر دپاره پکار هم دا دی چې تقریر کې بنده داسې خبرې وکړي چې د خلکو په زړه کې د خدای یره پیدا شي.
د حضور پاک په صفتونو کې دوه صفتونه، یو بشیر مبشر او نذیر، او قرآن شریف کې من الله دا دواړه څیزونه ذکر کړي دي. هم به د جنت خبرې رسول الله مبارک بولې صحابه ته چې د خلکو رغبت او مینه پیدا شي. هم به د دوزخ او د قبر د عذابونو ذکر کو چې د خلکو په زړه کې یره پیدا شي. د تبلیغ او د دعوت لپاره دا دوه خبرې ډېرې ضروري وي. هم به په میاشت کې پکې د صحابه واقعې او قصص واقعات ذکر کول، د عبرت لپاره مثالونه به ذکر کول. واعظ او مقرر له داسې ځونه پکاري دا نه چې ټول عمر دې د یارې خبرې کوي، نه، یارول به هم کوي او د جنت خبرې به هم کوي، د خوشحالو خبرې به هم کوي، د الله وحدانیت د الله قدرت مقاصد به هم بیانوي، او د عبرت لپاره مثالونه یا واقعات ذکر کول. واقعات هم صرف دې دپاره نه چې خلک پې وخندي او خلک پې وژاړي، نه، هغې کې ډېر حکمتونه چې خلک په هغه حکمتونو او په هغه مقاصدو باندې پوه شي. نو خلق وژړل او د خلکو زړونه ویرېدل. نو چې تقریر اخلاص کړو یو کس ورپاسې وی ستا نه زیات کوئی انسان بل څوک شته؟ حضرت موسی علیه السلام ورته وی لا، انا اعلم الناس په دې خلکو کې زیات کوئی دی. نو خبره ټیک وه، خبره دروغ نه ده. پیغمبران د دروغو نه محفوظ دي، ولې پیغمبر د امت نه زیات عالم دی. پیغمبر خو د الله نه ډایرک راغشتل کوي، امت ته رسول کوي. پیغمبر استاد د امت دپاره، او پیغمبر بعضې ځینو په سترګو لیدلي دي، امت خو اورېدلي وي، هغه په سترګو لیدلي دي. نو د سترګو لیدل جدا شی دی او اورېدل جدا شی دی. نو پیغمبر د ډېرو څیزونو مشاهدات کړي، لیدلي کړي دي، او امت خو د پیغمبر نه اورېدل کوي. بل دا دی چې پیغمبر چې کوم د شریعت څیزونه یې هغې کې خدای پاک هغه ناپویه نه پرېږدي، فوراً یې خبرې زړه ته ورته ورته اچوي، په فرشته رالیږي زړه ته ورته اچوي. امت خو داسې نه، نو خبرې بالکل درست وه، رښتیا وه، لیکن تعبیر لږ مناسب نه و. ځکه دا انا لفظ یې و چې زه زیات کوی. نو په دې رب العالمین دا پیغمبر که داسې لفظ ووایي نو هغه له فوراً خدای پاک د هغې لږه زونه نه ورکوي. حالانکې ګناه نه، لوی سړي، لوی شخصیت پیغمبر، خو چې داسې لفظ ترې وځي نو رب العالمین فوراً ورته تنبیه ورکوي، خبرداری ورکوي، خبرداری به ورته کوي. فوراً رب العالمین ورته وایي چې اوس تا نه یو کوی انسان خو شته؟ تا وایي زه پوهیم یو کوی انسان در سره شته. هغه داسې دی چې هغه سره بعضې څیزونه دي ما ورته ښودلي دي چې تا ته مې هغه نه دي ښودلي. نو دا قانون دی چې د انسان په زړه کې د طلب جذبه وي، د پوهې جذبه وي. نو د پیغمبر په زړه کې هر وخت کې د علم او د پوهې جستجو او طلبي